شور مه کوه دې روزه ماتې وخته ګورو دا هلته غږېږي تاسې چېشته ناستې روزان ده جګي جګېږي جګېږي روزتیانو سره ماشومان مه کوې جګېږي ته چېشته راته ناستې جګېږه روزه دې داسې راته ناستې زه یې باندې اذان ته غوږ ونیسئ چې اذان یې وکړو بیا غږ را وکړئ ته وایې که تاسې هم روزې دي دلته راسره ناستې پرېږده خو ماشومان دي دلته به یې راسره خوړلې وه که نه دې ته خو وروسته دویم تیاری نه کېږي خو دلته به یې راسره خوړلې وه ماشومان دي ورته خوشحالېږي په جمع کله خوړل خو ثواب هم لري او خوند هم کوي روزه ماتې ده تو کښېنه الله ته مونږ ګناهونه معاف وسړی چشکې اذان ته خو لا 2 منټه پاتې خدای دې قبوله کړي ما خو ویل که اذان دغه دعا کوله دا اذان ولې نه کوي یاره تا ته اذان ولې نه کوي ښه ولې داسې کوې اوه سړی 15-14 غنټې روزه ونیسي اوس یې دا 5 منټو کې ټول ثوابونه خراب کړې په دې وخت کې سړی د خدای نه دعا وکړي او تا ټنډه ترشه نیولي ټول ثواب د روزې خرابې داسې مه کوه الله اذان وکړو راځئ چې کور ته ورځو مونږ خواسې روزه ماتې کې ځان سره نه پرېږدي روزه ماتې سړی مړی در پاتې پس حمایت راځه تشناب بانه کو راځه جګېږو چېشته راجګ سوی څه سره سخوړی دی راڅخوړی دی دوه سترګې مې رانیولې چېشې دې په دا نیمه شپه راجګي مونږ خو تشناب ته راجګ سو ولې دې هلکان ته غوسه کوې تشناب ته نه دي راجګ سوي دې پیسمي ته راجګ سوي او د تا د ډار راجګېدا هم نسي بانې کوي وکنه دا تیار خوړلي دي تیار چای دی خو دلته به راسره وخوري که نه چې اوس یې وخورې ګیس چوی نه به هم کې خلاص یو مونږ به چې واړه دي مونږ غټ ارمان په روزه کې پیسمي ته راجګېدل ول پرېږدې چې راسې ویې خوري ها هو که نه والا راځئ چای خو ډېر ده ښه ډېر دی موږ هم مازغه کار نه کوي ولا د ماشومان دي روزه ماتې په سیمې ته ډېر خوشحالېږي موږ هم مازغه کار نه کوي ولا چټي بس دا ولا نه یې کول پکار باید ماشومان سره خو لا چا خبر ښه خبرې که نه وخورئ ښه ډېر وخورئ چای واچوئ ځان ته واچوئ هغه شیدو چای ده هغه شین چای ده